بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا. دا سورت لیل دا مکی سورت دا 21 آیات د یو رکو د پکې واللیل اذا یغشا ما د قسمې په شپه باندې چې کله پټه کې دا شپه په تیاره خپل سره ارشی والنهار اذا تجلی قسم دې په ورځ باندې چې کله روښانه شي ارشی وما خلق الذکر والانثى او قسم دې په غزاد باندې چې پیدا کړی د نارینه او ښځه دیو نطفې نه دیو مني و نه نرم د پیدا ده ښځه د پیدا ده قسم په دغو شیانو د چی شي باندې خوري قسم ان سعیکم لشتا چې بېشکه دا کوښښونه د تاسې هغه عملونه د تاسې دا قسمه قسم دي څوک خپله زندګي د خدای د رضا دپاره لګوي په هغه کې محنت کش وي تکلیفونه تېروي او څوک خپل خواهشات پوره کوي نو فاما من اعطا نو هغه څوک چې ورکو مال خپل واتقا او ویرېدو د خدای د عذاب نه وصدق بالحسنى او تصدیق کوو یقین کوو په هغه ښه کلمه چې ایمان ده فسنیسره لليسرى الله تعالی وی چې زر د تیار بکړو درته لپاره د هغه لار د اسانتیا د شریعت توفیق د اسانه د عمل ورکړو دا ورته اسانه کړو واما من بخل او هغه څوک چې بخیلي کوي په ادایګي د حقوقو سره زکات نه ورکوي سرسایه نه ورکوي واجبي حقوق قرباني نه کوي واستغنا او ځان بې پروا بولي د الله تعالی نه وکذب بالحسنى او دروغ ګڼلې وي دا ښه کلمه چې کلمه طیبه د ایمان نه راوړي فسنیسره للعسرى نو زر ده چې تیار بکړو دته هغه لارې د سختیو د بدعملۍ دته به بیا هغه اسانې کړو فسنیسره ګناه به ورته اسانه کړو للعسرى د هغه سختې ورځې دپاره چې هغه عذابونه د آخرت دي وما یغني عنه ماله او نه د پکې دغه عذاب د ده نه مال د ده اذا تردا کله چې دی هلاک شي په هغه کنده د جهنم کې ان علینا للهدى بېشکه په موږ باندې د هدایت د سمې لارې وان لنا للآخرة والاولى او بېشکه موږ ته د آخرت او دنیا دواړه زه د دواړو مالک زه یم فانذرتکم نارا تلظى نو زه ډاروم تاسې ای منکرینو د هغه اور نه چې لمبې وایي لا یصلاها نه نه به نوځي د همیشهتوب دپاره الا الاشقا مګرم بدبخته هغه بدبخته الذي کذب هغه بدبخته چې دروغ ګڼلی د حق وتوله او مخې تر ګرځولی ده دا به دغه اور ته دائمي ورننوځي دائمي ځکه ګناهګار مسلمانان که الله معاف نه کړي جهنم ته خو به ځي لیکن د دوام دپاره نه د بېرته به تروځي وسیجنبها الاتقى زر ده چې بېل به شي د دغه اور نه هغه انسان چې د خدای نه ډارېدونکی وي الذي هغه انسان یؤتي ماله چې ورکوي مال خپل یتزکا د دې دپاره چې پاک شي د ګناهو نه د صدقې په برکت باندې د خدای د غضب اور مړ کېږي سړی د خدای د جرم نه په خلاصېږي لکه مال چې په پاکېږي بدن انسان هم د ګناهو نه په پاکېږي وما لاحد عنده من نعمة تجزى او نو هیچا لره په نزد د باندې څه احسان چې دی بدله ورکړه الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مګر همته دا کار وکړه خاص لپاره د طلب د رضا د رب چې هغه ډېر عالي ده ولسوف یرضى زر ته چې دی به هم راضي شي د جنت په نعمتو باندې د دغه صورت په باب کې راځي چې وسیجنبها الاتقى الذي یؤتي ماله یتزکا دا آیتونه د صدق اکبر او دولتونو په باب کې نازل دي پرون کابل ورځ د حج ذکر کېدو چې د خپله دنیا ټوله په رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان کړه ځکه الله دنیا کې سلامونه ورته رالیږي او فتنه تر کې چې ایمانه په دا مسکنه کې خوشحاله که خفه یې ویې داسې غلامان آزاد کړه چې کفارو به د ایمان د وجې نه دوی ته تکلیفونه ورکول ده به تر واخیسته بیا به آزاد کړه چې وم د یو حضرت بلال رضی الله عنه ده چې حضرت سیدنا بلال رضی الله عنه واخیست آزاد یې کړ بیا کفارو منافقینو دغه به دا ویلې چې دا اصلا یو د ده سره ښه کړي و ځکه د مقابل کې دی واخیست آزاد یې کړ الله ویې چې نه هېچا په صدیق اکبر احسان نه و کړی چې و غلام په دې احسان کړی و ده واخیست آزاد یې کړ نه د خدای رضا یې مطلب ده چې دا عمل د خدای د رضا دپاره وکړو نو الله به هم دا یې راضي کړي ولسوف یرضى لکه نبي علیه السلام ته چې ولسوف یعطیک ربک فترضى آیات نازل د بشارت چې خدای پاک په تا راضي کړي نور بیان به بیا هلته کوو صدیق اکبر چې تابعتان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده دغه ته خدای پاک دغه انعام نصیب کړی
چې څوک مقام د صدیقیت ته ورسېږي بیا الله د خپل رضا اظهار کوي، خدای پکې راضي کوي. په دنیا کې الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي او په قیامت کې مو د خپل رضا اظهار کوي.